دوستانو سلامونه. په انسټاګرام اکاونټ کې کله چې تاسو یو انځور یا ویډیو اپلوډ کوئ یا پوسټ کوئ، نو که غواړئ تاسو د انسټاګرام اکاونټ پوسټونه هیڅوک هم ځان سره ډاونلوډ نه کړي، نو هغه لپاره به تاسو انسټاګرام ته لاړ شئ. انسټاګرام ته چې لاړئ په پروفایل به کلیک کړئ او بیا په 3 خانو باندې، او هغه نه وروسته به تاسو لاندې راشئ. دلته شیرینګ اینڈ ریوز په دې آپشن به کلیک کړئ. نو دلته تاسو یې نه allow people to share externally ډاونلوډز کې ډاونلوډز آپشن ګوري فعلا فعال ده یا انیبل ده. نو دا آپشن چې کله فعال وي دلته لیکلي دي when this is on anyone can download your public reels. نو دا آپشن چې کله فعال وي یا انیبل وي، دې سره هر څوک کولی شي تاسو ویډیوګانې ډاونلوډ کړي او ترې استفاده وکړي. نو تاسو به پې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک کړه دې نه وروسته به هیڅوک ستاسو د انسټاګرام ویډیوګانې نشي ډاونلوډ کولی. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي کې نورې ویډیوګانې هم درسره شریک کړم. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او ودان اوسئ.